بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 13 د جنوري کال 2018 چې جمعه المبارک سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن ډیر مهم نړیوال خبرونه را سره دي چې دا ټول په موږ او تاسو په سیمه په دې اغیزه لري او ځینې خداسي دي چې موږ تاسو لپاره حیاتي دي او په عین حال کې د خیبر پښتونخوا نه د عملیاتو راپور هم دلته را سره دی. راځم په نړیوالو خبرونو کې څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست او هر ورځ موږ هم تاسو ته خپل خبرونه کې دا وایو چې د دنیا کړکېچن حالت دی او دنیا په یو بحران حالت کې ده او دا بحران د اسرائیل او د امریکای له کبله ټول نړۍ ته را پیدا شوی دی او نړۍ ورسره مخ ده او بل خصوص د امریکا دا کومه پالیسی چې په دغه مختی زمانه کې شروع کړې ده چې یو خانه ایران ته ګواښ کوي یا خواته ونزویلا باندې برید وکړي بل خانه گرینلند ته او دغه شاخونه دغه کړل خو کله چې بیا د جنگ صحنې ته راغی اوس حیران دی چې ایران باندې برید وکړي کوونه کی که برید کوي الته اروپا او د سره شخړه ځان ته جوړه کړې ده یعنی به وخت خوله ور واچوله او اروپایان ځان په سر راو پارول نو او بل دا چې په نړۍ کې هر یو چې خبره شو بندیزونه تعرفي او تحریمونه په ولګول دا په خپل د جدي عکس العمل سره مخ شو او دا کار عمومي وکړه د دوست او د دښمن سره وکړه نو نن دا غي سره و چې عکس العمل ور باندې کیږي دا ور سره په مشکلاتو کې دی. په هندستان باندې دوی تعرفي ولګولې سره دی چې د هندستان سره د امریکای تجارت 1.8 میلیارډ ډالر دی د کال 1.8 میلیارډ ډالر چې په دې کې لوی ایسي د هندستان دغه دی چې په امریکا باندې جنس خرڅي او د دې یو په حدود 50 میلیارډ چې دی دا د امریکای نه دغه کېږي زیاته ایسي یعنی د هندوانو ده مګر په هندستان باندې هم فیصدي ډیره اوچته ولګوله او د ورته ویل چې ترڅو د روسي سره د پټرولو قرارداد نه دغه کړي د ایران سره د خپل قرارداد نه دغه کړي بند کړي نو زما به دا تعرفي په تا باندې او دا مشکلات به زه درته جوړوم چې دا د هندستان او د امریکای په تګلارې باندې تاثیر وکړي. بل اخره تاسو کته چې په اروپا باندې دا تعرفي ولګولې بیا د ناتو سره مشکلات جوړ کړل بیا د گرینلند مشکلات شروع کړل اوس تاسو ګورئ چې ورو اروپا د چوکاټه د وتونه ده ځکه ټول اوس چین خواته روان دي چین سره روابط جوړیږي جرمني نه تنها چې ورته ویل چې خپل پایګاه د دې نه وباسه عسكر د دې نه وباسه براله ولدنه لوی اقدام چې بل جرمني وکړ د جرمني پس له دویم نړیوال جنگ نه د امریکا په ریزرف بانک کې 114 میلیارډ ډالر په ارزښت سره زرالته یې خېدي اوس جرمني وی چې ز خپل سره زر روباسم او د امریکا ریزرف بانک ته ډیره لوی صدمه راسي هغه د وزن د لحاظ د هغه اعتبار د لحاظ اعتبار ورته خرابوي خو جرمني دا تصمیم نیولې دی چې خپل سره ضربه د امریکا نه روباسي 114 میلیارډ ډالر طلا ده چې ډیره زیاته دغه لري موږ تاسو په امریکا کې 3 میلیارډ ډالر طلا لرو نو زموږ ورکه ملک دی او غریبه مسو خو دا بیا هم زموږ دا 3 میلیارډ ډالر هم ډیر شي دی همدارنګه سویډن دنمارک ناروی د ملکونو هغه کوم یو چې د بانډونه دي د پیسو چې دلته د پیسې امریکا ته ورکړي دي په مقابل کې بانډونه اخیستي هغه بانډونه دی ویل چې د خرڅي یعنی خپل پیسې کیش کوي او بانډونه په آزاد مارکیټ کې خرڅي امریکایي پیسو بانډونه دي په دغه کې ورک اعتبار کې ورکړ شوی دي پیسې د امریکای سره د راځي هغه باند خرڅي بل نفر راځي باند فرزند د 1.5 میلیارډ په 1 میلیارډ باندې خرڅيږي هغه نفر ګټه کوي هغه دا باند اخلي د ته پیسې نقد ورکي التزي امریکای ته وي د پیسو زما د باند ما سره دی د 1 میلیارډ ډالر زما دی هر وخت چې وغوړي هغه ایستلی شي ځکه چې هغه باند په بیه اخیستي او دا باند په آزاد مارکیټ کې دی خرڅي خوخه کې یو بل امریکایي اخلي خوخه کې یو اروپایي اخلي خوخه کې افریقایي اخلي دوی دا خرڅي اوس راځو د هندستان او د اروپا په سطح
ډیر لوی قرارداد وتړل شو او د دې قرارداد حجم دومره لوی دی چې ویل کېږي چې د فعلا په دې سیمه کې ثاني نشته او په عین حال کې د قرارداد ارزښت دا دی چې هندوستان باندې کومه تعرفه لګېدلې ده هغه د امریکا د تعرفې بې اعتباره کوي اروپا باندې کوم تعرفې لګېدلې هغه بې اعتباره کوي یعنی امریکا ته وایي ته پوهېږې تعرفې دې پوهېږې تاسو سره موږ تجارت نه کوو خپل په منځ کې تجارت کوو اخو ملکونو ته وایي چې تاسو خپل منځ کې تجارت کوئ زما تعرفه به نه خرابوئ نو دی اوس ویلي دي چې موږ خپل تجارت کوو او نوي قراردادونه یې تړلي دي او ډېر لوی قراردادونه یې تړلي دي په هغې کې به یو څه زه تاسو ته تذکر کړم پخوا اروپا ته د دغه نساجي یا ټکسټایل چې ورته ویل کېږي د تکې ضرورت د اروپا چې و دا د پاکستان بنګلادیش او همدارنګې د نورو ملکونو نه پوره کېده اوس دغه قرارداد 98% کاملا دا هندوستان ته ورکړ شو یعنی د پاکستان او بنګلادیش مارکیټ هم خرابېږي او د امریکې مارکیټ هم خرابېږي او هندوستان به په اروپا ته ټول ځي ته به د ټکسټایل دغه چې دی دا به هندوستاني فصله دي بالمقابل هندوستان د اروپایي موټرونو بی ام دبلیو مرسډیز همدارنګې دا نور موټرونه جګوار ساب ډېر زیات موټرونه دي د اروپا خو ټول موټر جوړوي او ښه موټرونه جوړوي هر یو خپل ځان ته د لند روور همدارنګې فرضاً دغه ډېر هر مملکت یې ځان ته یو ښه موټر لري ایټالیا ځان ته خاص موټرونه لري فرانسې ځان ته لري جرمني ځان ته لري نو د دغه موټرونو باندې ډېر اوچته ټکس په هندوستان کې چې حتی چا دا موټرونه اخیستی نه شول لپاره دی چې هندوستان خپل موټرونه دننه خرڅ شي خپل ملک کې دا کار یې کوه نو اوس هغه تعرفې ډېرې ټیټې کړې دونې ټیټې کړې دي چې اوس هر هندوستانی کېدی شي مرسډیز ځکه هندیان او پاکستانیانو دا خلک چې دي دا د مرسډیز او د بی ام دبلیو داسې دي لکه لیوني غوندې دي نو دی اوس په هر یو به ځان ته مرسډیز دا راغواړي دی دا مارکیټ ورته خلاص کړ بالمقابل همدارنګې د دې ترمنځ د نورو قراردادونه د اسلحې په متعلق شوي دي د تیارو په متعلق شوي دي دغه د فرانسې نه به د دغې رافایل تیارې به اخلي او کافي زیاتې دا کړي دي چې دا ویل شوي و چې دا تیارې ناکامي شوي دي دی نه اخلي دی ویل چې نه هغه ناکامي دی بابت نه دی تخنیکي ستونزه وه زمونږ خپله وه او موږ دا تیارې ښې تیارې دي دنه زیاتې اخلو همدارنګې د ټولو اروپایي ټولنې سره ډېر لوی قرارداد تړل شوی دی او دا د امریکې چورت بیا خراب کړی دی چې دلته خو اروپا هم اروپایي د لاسه لاړه هم هندوستان د لاسه ووته نو دلته اوس چې کله دغه 1.1 میلیارډ ډالر امریکې سره تجارت و دا خود به خود کمیږي اروپا سره زیاتیږي د اروپا چې کم تجارت د امریکې سره و چې خرابېده هغه د هندوستان سره ځان ته لوی مارکیټ په هندوستان کې پیدا کړ اوس د اروپا ټول اجناس چې دي یعنی هندوستان 98% خپل مارکیټ د اروپا ته ور وسپاره 98% مارکیټ ټول اروپا ته دا چې دلته موټر دې راوړلی شي جنس دې راوړلی شي کوم شی چې ته ډېر شیانو باندې ورته ټکسونه یې دغه کړل او ډېر لوی قرارداد سره وکړ دا و د ډونالډ ټرمپ په حساب اقتصادي دغه چې دی ویلې زه د امریکا اقتصادي مشکلات حلوم د کاناډا متعلق خو مې برنامه تاسو ته کړې وه چې څومره لوی ضربې هلته د امریکا ته ورسولې او څومره لوی دغه پروګرامونه کاناډا چې دوی سره درلودل په میلیارډونو ډالر هغه اوس په خرابېدو دي راځم دویم خبر دا ډېر مهم خبر دی دا داسې دی لکه د هندو د کور نه چې اذان واوري یعنی محمد بن سلمان چې دی دا د امریکې پاپټ دی او تاسو معلومه ده د اسرائیل ته ډېر نږدې دی اسلامي عقاید هم ډېر ضعیفه دي او دا د اوس هم تاسو کته چې روژې میاشت کې ویل چې حرمین شریفین کې به تراویح د 10 رکعاتو نه به زیاتې نه کیږي د دې آخري فرمان دی چې اوس یې صادر کړی روژې لپاره دا کړی خو نن دا خبرې چې کړي دي دا داسې ښکاري لکه د هندو د کور نه چې د اذان اواز راشي نو دا کړي دي دی ویلي دي چې که امریکا په سیمه کې او په نړۍ کې صلح او امنیت غواړي نو
امریکا او قدرتمن ملکونه داسې ویلي. قدرتمن ملکونه یعنی هم د امریکا، اسرائیل او اروپایي ملکونه دي. بیرته یې ویلي چې بالخصوص امریکا او ډونالډ ټرمپ باید جدا خپل خارجه پالیسۍ باندې دوباره نظر واچوي او دې کې تجدید د نظر وکړي. د نورو پټرولو د نورو ذخایرو د سترګې نه نیسي، د نورو منابعو د نیولو خوبونه د نه ګوري، او همدارنګه د نور ملکونو د کنټرولولو لکه د ونزویلا، ګرینلند یا د ایران څه د فشار د لارې نه او څه د په حساب د حملې نظامی د لارې نه. دا باید ونه شي. د اسلامي نړۍ رهبران گرفتاره کیږي، نیول کیږي او په حساب وژل کیږي. دا باید جدا دا کار باید بند کړلی شي. بیا همدارنګه وایي چې که امریکا غواړي چې د ډالر قوي شي نو او په نړۍ کې مستحکم حالت کې اوسي، نو دی باید د نړۍ سره د همکارۍ د لارې نه مخکې لاړ شي، نه د زور او د جبر او د کنټرول د لارې نه. ځکه دی ویلي چې دا کنټرول او دا چې دی دا د دې ته په عوض د دې چې ګټه ورسي ضرر کوي، نو دا عمل د اجالتا دفعتا باید دا متوقف کی او ودري. همدارنګه محمد بن سلمان ویل چې د مادورو او خزې باید دفعتا په ډیر حفاظت سره خوشی کړل شي او د خپل ژوند اجازه ورکړي شي، ځکه دغه گرفتاری خلاف د قانون ده او دا کوم جرم چې دی وی دا صحیح نه دی. همدارنګه ویل چې د فشار د لارې نه په ناتو، کانادا، برتانیې او د بریکس په ممالکو باندې د کار اخیستلو په عوض ولې د مذاکراتو او د تفاهم نه کار نه اخیستل کیږي. دی ویلي چې په 2016 کې په نړۍ کې ټول ممالک چې د قدرتمن او توانمند دي او دا دغه لري، او دا یو اشتباه ده که دا فکر څوک وکړي چې امریکا او اسرائیل پیشرفته اسلحه لري او دوی چې څه غواړي هغه کولی شي. دی ویلي چې په بریکس کې ډیر ممالک به همدارنګه چین، پاکستان، ایران او کوریای شمالي هم دغه تواناییګانې چې امریکا او اسرائیل لري دا ملکونه هم لري، او دا که دی دا د جنگ لپاره ځان ته نه دی کړی بلکې د خپل د دفاع لپاره ځان ته کړی دی، او دا د جنگ نه دی بلکې د دفاع لپاره دی، او دا په حساب د امنیت د ساتلو لپاره دی. او د دې ملکونو په مقابل کې دا عمل چې د امریکا او د اسرائیل دی دا یو نادرسته دی، دا په سیمه کې بې ثباتي راولي او د نړۍ مشکلات زیاتوي. دا کېدلی شي په مذاکراتو او په تفاهم سره حل شي، نه د زور او د فشار د لارې نه. دا خبره دوی دا کړې ده. په عین حال کې همدغه د سعودي متعلق د پاکستان یو دفاعي تجزیه نګاره ده چې ډاکټورا لري په دفاعي دا کې او د پانتون استاد هم ده، ډاکټر عایشه صدیقی چې دا په دفاعي د چارو کې ډاکټورا لري او د پاکستان د اردو باندې کتاب هم لیکلی دی او ټول تحلیل او تجزیه یې ورته کړې ده. دی وایي چې د پاکستان حالت چې دی دا یعنی په ښه حالت کې نه دی، او وایي چې د عربستان سعودي سره چې کومه معاهده د امنیتي شوې ده فکر کوي چې دا معاهده عملا ختمه شوې ده، ولو که دی اعلان نه دی کړی خو دا معاهده ختمه شوې ده، او محمد بن سلمان دې ته کوم ارزش قایل نه دی. خو دا خبره ورسره کوي چې محمد بن سلمان بعضې خفګانونه لري چې هغه په زړه کې اچولي دي او د ده بدل د پاکستان نه غواړي واخلي. بیا هغې ته اشاره یې کړې ده لکه د عمران خان کله صدر اعظم و نو عربستان سعودي غوښته چې عربستان، پاکستان، ترکیه او مالیزیا دوی سره د اسلامي نړۍ یو لوی اتحاد سره جوړ کړي او یو تلویزیون چینل جوړ کړي د اسلامي تبلیغاتو لپاره او حقایق د اسلامي نړۍ منعکس کړي، او دا څلور قدرته به سره یو ځای. اما تاسو که یاد چې بیا عمران خان مالیزیا ته کنفرانس ته لاړ نه او هغې د علت دا و چې امریکا ورباندې فشار واچوي چې ته به نه ځې، پاکستان ته ویلې ته به نه ځې، هغه چې لاړ نه ډه، ترکیه هم لاړ نه ډله، دغه اتحاد چې و جوړ نه شو او دا محمد بن سلمان پر له باندې راخیستې ده. او همدارنګې ځینې د عمران خان نور کارونه و چې فرضاً په تیاری ورته ورکړی و ورپسې خبرې کړې وي. بل دا و چې د یمن په جنګ کې پاکستان ګډون ونه کړ، په پوځ ونه لګي. داسې ډېر مسایل دي چې هغه وایي په زړه کې اچولي دي او دا به د دې بدل به اخلي د پاکستان نه په یو رقم نه په یو رقم، خو دا به چې څه رقم دا کېږي دا وایي چې لا د دی په واضح توګه نشي ویلی. بل خبر دا دی چې تاسو واورېده چې خلیلزاد افغانستان ته راغلی
او د ډیورن په کرخه باندې خبرې وکړلې او دی ویل چې دا ډیورن کرخه چې ده دا موقتی کرخه ده دا په رسمیت دغه نه لري دا د افغانستان د خلکو ځمکه ده تر اټکه پورې او دا باید افغانستان ته ورکړ شي همدې رنګ بل خبر راغلی دی چې ملا برادر او زلمی خلیلزاد بدخشان ته تللی دي او د واخان او د ډیورن د کرخې دی غاړه دغه د سیمونه لیدل کړي دي په بدخشان کې د واخان زیباک او کران و منجان د سرحداتونه او همدارنګه د تاجکستان د 440 کیلومتره سرحد نه لیدنه کړې ده د جموں و کشمیر کې 102 کیلومتره سرحد نه لیدنه کړې ده همدارنګه د پاکستان 246 کیلومتره سرحد دی الته په واخان کې هغه هم لیدلې ده او د چین سره 90 کیلومتره سرحد چې دی هغه لیدنه هم کړې ده او همدارنګه د دې سیمې سروې اخیستې ده او بیا دا کړی دي چې دا د افغانستان خاوره ده او نو دا په خپل د حرکت یو ډیر مهم حرکت ښکاري په عین حال کې د اروپאי ټولنې د پارلمان معاون ریچارډ چانسکی دا خبره کړې ده چې تاریخي اشتباه باید بیرته اصلاح کړل شي د پښتنو سره ډیر ظلم شوی دی او پښتنو د ترهګری په نامه باندې ډیر لوی قیمت ادا کړی دی او دا په باندې یو تپل شوی دغه د دل لپاره چې خپل تاریخي اشتباه اصلاح باید کړو نو د تروریزم د دغه په وځ باید د سیمه کې مثبت کارونه وشي واغه دا دی چې دغه بلوچستان او خیبر پختونخوا چې د افغانستان خوره ده دا باید بیرته رسما افغانستان ته وسپارل شي او د سیمه کې کار وشي چې دا سیمه په حساب یو علمی فرهنګي سیمه شي او د غربت نه ووزي ځکه چې پاکستان دا سیمه په روسو ساتلې دي او دلته پنګاونه نه ده کړې د دې سره استعماري او استثماري کار نه د روینه کار اخیستی دی نو دا دغه کړی دی چې پاکستان قصدن دا سیمې روسو پریدي او د باندې د ترهګری تهمت وي دغه زمونږ یو تاریخي اشتباه و چې مونږ دا خوره پاکستان ته دا کړو دا اشتباه باید بیرته اصلاح شي او دا خوره باید بیرته پاکستان ته د پاکستان واخیستل شي او افغانستان ته وسپارل شي ته دې مرحله کې چې الته په پاکستان کې د یو حالت روان دی چې د یو ورځ تر بله مجاهدین قوي کیږي او سیمې خپل ازادۍ او په پوز باندې برید کې دی غاړه دا پیشنهاد هم د اروپאי ټولنې نه دا आवाज اوچتېدل او هم د امریکا د یو خاص استازي چې هغه وسم که رسمي نه دی اما د استخباراتي توګه د اسټابلیشمنت د امریکا استازی دی هغه دا خبره چې کوي اتمن د کاسې لاندې کاسه ده او یو څه روان دي چې دا مثبت دي او د افغانستان په خیر دي ان شاء الله او تاسو ته معلومه ده زما درې چې زه همیش دا وایم چې په دې جنگ کې به ان شاء الله افغانستان پیاوړی کیږي ضعیفه کیږي بنه